مسلمانانو ورونو دا چې الله جل جلاله دا دنیا او په دې دنیا کې چې څومره مخلوقات الله ځای کړي دي دا د یو وخت له ختمېدو دپاره دی. هر بنیان او هر جوړښت لره یو وخت فنا او خرابي سته. هر څه چې په دنیا کې جوړ ولو که اسمان دی، ولو که لمر او سپوږمۍ ده، ولو که مځکه ده، دا ټول به یو وخت داسې راځي چې دا به له منځه ځي، ختم. دا دنیا عرضي ژوند دی، دا ختمېدونکی ژوند دی. دا دنیا الله موږ ته راکړې د دې دپاره ده چې موږ نه ختمېدونکی ژوند په جوړ کړو. بدبختي خو دلته ده چې زموږ په زړونو کې د دنیا زندګي دومره ځان ځای جوړ کړی دی چې موږ د هغه آخرت او ابدي ژوند لپاره په دې دنیا کې هېڅ تیاري نه ده کړې. تیاري خو څه کوي؟ د دې ملعونې دنیا په وجه مو هغه ابدي زندګي ټول تباه او برباد کړ. دا غټه خسران دی، غټ تاوان دی چې موږ کړی دی. کم وخت چې دنیا ختمیږي، د دنیا د ختمېدو سره سمدستي قیامت برپا کېږي. قیامت یو ډېر عجیبه منظر دی، ډېر خطرناک منظر دی. هلته انسان د خپل اعمال سره د ټول انسانیت په حضور کې د الله مخې پیشګي کېږي. بیا به هلته دی خپل جواب وایي. خو د دې دنیا د ختمېدو دپاره د الله رسول نښانې ویل دی. فتنې به راځي، دا فتنې به د باران په شکل کې اوري. هېڅ انسان به د دې څخه نسي محفوظه کېدلی. نو چې دا دنیا اخرنۍ سوه او وخت وخت د فتنو دی، در حقیقت هېڅ انسان که نارینه دی، که ښځینه دی، که ځوان دی، که سپین ږیری دی، که تور سره ده، که سپین سره ده، یو هم د دې فتنو څخه نه دی خلاص. خو الله چې زموږ پر ایمانو باندې فضل کوي. وخت ډېر بد د فتنو حالات ده. انسان په هېڅ رقم باندې ځان نسي محفوظه کولی. فسادات عام، گمراهی عام، بغاوت عام، د الله سرکشي عام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف ورزي عام، بحیایي، فحاشي، علی الاعلان، عریاني عام. ټول عجیبه حالت روان دی. په داسې اوقاتو کې د انسان لپاره د خپل ځان حفاظت کول او د خپل ایمان حفاظت کول ډېر زیات مشکل دی. او نیکبخته دی هغه کس چې په دغه د فتنو په دور کې د خپل ځوانۍ حفاظت وکړي او د خپل زندګۍ حفاظت وکړي، د خپل ایمان، اسلام او قرآن حفاظت وکړي. دا د ټولو نیکبخت انسان دی. تاسو وګورئ دغه دنیا چې نن کم حالت ته رسېدلې ده، کم عوج ته رسېدلې ده، او په دې کې عریاني او فحاشي، بې ستري، بې حجابي کوم عوج ته رسېدلې ده. دا امکان نه درلودی چې مسلمان یې وخت په سترګو دا حالت وویني. خو الله دې نن په موږ باندې ولدی. په داسې دور کې که بیا هم یو مسلمانه باعفته باحیا زنانه، یو مسلمان باعفت او باحیا ورور پر خپل دین باندې مستقیم پاته کېږي، د نفس، شیطان او د انسي او د جني شیطانانو سره مقابله کوي، دا سړی یقیني هم ډېر نیکبخته سړی دی. ځکه موږ وینو هر لمحه، هر ګړی، هر ځای او محل انسان لپاره د ګناه څخه خالي نه دی. د کفارو عجبه کوشش وکړي زموږ سره. پخوا به انسان چې کله د ګناه ځای ته ورغلی نو د ګناه څخه د بچاو دپاره به هغه ځای بدل کړي، ولاړې به خلوت ته ووتې، ځان به یوازې کړي. اوس که خلوت کې، که په جلوت کې، که په بازار کې، که په کور کې، ته د ګناه نه خلاصېږي. دا ګناه د یهودو او نصارا دومره عام کړل چې هېڅ انسان د دې څخه خالي نه دی چې کله دې پاخته سوی نه